په هرات ولایت کې د قرآن کریم په آیاتونو کې تجلی تر عنوان لاندې د خطاطۍ او خوشنویسۍ د درې ورځني نندارتون پرانیستل. دغه نندارتون چې د هرات ادبي انجمن لخوا پرانیستل شوی دی، پکې 108 هنري اثرونه له هنرپالو څخه د ملاتړ او د دوی اثرونو ته د بازار موندنې په مخه نندارې ته ایښودل شوي دي. انواع خطوط مختلف اسلامی، خطنات، صوص، مسالک، شکل مسالک، انواع خطوط طبی توسط اساتید هنرجویان تدریس شده و جلسات مختلف و اندازهای مختلف ممارس دید علاقمندان قرار دید. یو شمېر هنروال که څه هم د ورته نندارتونونو له پرانیستلو هرکلی کوي، خو بهرنیو نندارتونونو ته له نه لاسرسۍ، هنري اثرونو ته لیوالتیا کموالی او اقتصادي ستونزې د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ننګونو څخه یادوي. در بازارهای داخل و خارج هنوز ما نتونستیم به حساب ارتباطات برقرار کنیم. برای فروش آثار مشکل داریم که مثلا ما تا بازاریابی کنیم کمی وقت میگیره و حساب زمان گیره و این امکانات برای ما فراهم نیست. هم به داخلش هنوز به علت کم بوده فرهنگی به حساب معلومات عدم معلومات مردم هنوز این خط سیلی داد و چیزی ندارن. هنرمندان مشکلاتی دارن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ از اینکه وسایل خطاطی با کیفیت بالا وجود نداره. ما با مثالی که ما اینجا موجوده امنا کار میکنیم. دغه نندارتون ته ورغلي کسان هم د ورته نندارتونونو پرانیستل بیلابیل هنرونو ته د ځوانانو د لیوالتیا زیاتېدو لپاره اړین ګڼي. نمایشگاه به خاطر هنرمندانی که علاقه به هنر دارن و خطاطی دارن خیلی خوب است و کار هنر که یک هنر باستانی تاریخی باید جوانا هنر را بشناسن و به این هنر پایبند باشن. برگزاری نمایشگاه ها نقش اساسی و مهمی دارد چون دنیای امروزی در اثر تبلیغات هست. وقتی نمایشگاهی برگزار میشه باعث میشه شهروندان جامعه مورد دیدش قرار بگیره و بیای بازدید کنه و این با خوشنویسی طرفدار زیادی پیدا کنه. ورته مهال د هرات ځایي مسؤلینو تل دغه ولایت له هنر او هنروالو څخه پر ملاتړ ډاډ ورکړی دی.